د افغانستان پټه خزانه د اقتصادي سوکالۍ لپاره یو فرصت. افغانستان یو لرغونی تاریخ او بډایه کلتور لرونکی هیواد د آسیا په زړه کې موقعیت لري او تل د خپل جیوپولیټیک موقعیت له امله د پام وړ و. په هغه څه چې دا ځمکه نوره هم ارزښتناکه کوي هغه پراخې او بېسارې طبیعي سرچینې دي چې د خاورې دننه پرتې دي. هغه سرچینې کولی سي د دې هیواد اقتصادي راتلونکی بدل کړي. د تیلو، ګازو، مسو، سرو زرو، لیټیم او نوره نادره فلزاتو د بډایه زیرمو په کشف سره افغانستان د نړۍ د مخکښو طبیعي سرچینو لرونکو هیوادونو په ډله کې د شاملېدو په درشل کې دی. اټکلونه ښیي چې افغانستان شاوخوا 1.8 میلیارده بېرله خام تیل، له 200 میلیارده مکعب مترو څخه زیات طبیعي ګاز او 562 میلیونه بېرله مایع ګاز لري. د دې سرچینو استخراج کولی سي په کال کې تر 10 میلیارد ډالرو پورې عاید ترلاسه کړي. یو داسې څېره چې که په سمه توګه اداره سي د هیواد د اقتصاد د ستنو د بیا رغولو توان لري. افغانستان د تیلو ساحې لکه آمو سیند، افغان تاجیک، افغان ترکمن، هلمند او پکتیا ډېرې زیاتې وړتیاوې لري چې که په سمه توګه وکارول سي نو دا هیواد به په سیمه او حتی نړۍ کې د انرژي صادروونکو هیوادونو په کتار کې لوړ کړي. د تیلو سرچینو سربیره افغانستان پراخې معدني زیرمې هم لري. د هیواد د مسو د زیرمو ارزښت له 273 میلیارد ډالرو څخه ډیر اټکل شوی دی. د لوګر ولایت د عینک مسو کانونه د نړۍ د مسو له لویو زیرمو څخه ګڼل کیږي. سربیره پر دې د هیواد په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2200 کیلوګرامه سره زر او 1.4 میلیون ټنه نادره ځمکني عناصر کشف شوي دي، کوم چې په پرمختللو صنعتونو او نوو ټکنالوژیو کې خورا مهم دي. که چیرې دا زیرمې په دوامداره توګه وکارول سي نو کولی سي افغانستان د پانګوالو او لویو نړیوالو صنعتي لوبغاړو د پاملرنې مرکز کړي. خو د دې لید تحقق د ګڼ شمېر ننګونو په لرې کولو پورې اړه لري. د سیاسي ثبات نشتوالی، کمزورې زیربنا، پراخ فساد، د شفافو قوانینو نشتوالی او د بهرنیو پانګوالو لپاره د امنیت نشتوالی په تیرو وختونو کې د هیواد د طبیعي سرچینو د پراختیا په وړاندې خنډونه وه. په داسې یوه نړۍ کې چې په زیاتېدونکي توګه د نوو انرژي او د ستراتیژیکو فلزاتو کارولو په لور حرکت کوي، افغانستان د لیټیم او نادره فلزاتو د خپلو زیرمو سره د دې وړتیا لري چې په نړیوالو بازارونو کې یو له اصلي لوبغاړو څخه سي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا دا هیواد کولی سي له دې طلایي فرصت څخه په سمه توګه ګټه پورته کړي او د پرمختګ په لاره روان سي؟ د دې پوښتنې ځواب په ملي اراده، هوښیار مدیریت او نړیوال ملاتړ کې دی. افغانستان راتلونکی لا نه ده لیکل سوی، خو پراخې طبیعي سرچینې د ودې، پرمختګ او سوکالۍ د نوي فصل د لیکلو لپاره قلم کېدای سي. د دې پوښتنې ځواب که څه هم پیچلی دی خو ایله بښونکی دی. که چیرې د افغانستان خلک د ښه راتلونکي د جوړولو لپاره په یووالي او هوډ سره ګامونه پورته کړي، که چیرې مشران د مسؤلیت لرونکي لید او اوږدمهاله پلان جوړونې سره عمل وکړي او که نړیواله ټولنه په دې لاره کې ملاتړ کوونکی رول ولوبوي نو دا هیواد بې له شکه کولی سي له دې تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د روښانه سبا لپاره بنسټ کېږدي. تاریخ ښودلی ده چې هغه ملتونه چې په هوډ او استقامت سره توانېدلي دي چې له ننګونو څخه فرصتونه رامنځته کړي، افغانستان هم کولی سي له خپلو کړاوونو څخه د سوکالۍ لاره ومومي. یوه لاره چې نن پیل کیږي او په یو سوکاله او امید لرونکي راتلونکي پای ته رسیږي.